صاحب عمر خیل صاحب تاسو نه غواړم چې نظر واخلم د افغانستان ذکر مو شو. په افغانستان کې طالبان چې دی هغه واکمن دی او پاکستان دا فکر کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېږي او په وروستیو کې د هغه یو وخت یا یو پلاوی هم هلته ورغلی و. دا څومره یو تړلی قوي فکرمندي د پاکستان. تاسو دې سره اتفاق کوئ چې افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ وروسته ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي؟ عمر خیل صاحب که په یو منټ کې کولی شي ممکن وي خفه کېږئ نه نو. مننه بنري صاحب، تاسو وګورئ په وروستي 20 کلونو کې کله چې په افغانستان کې پښتون قام، معزز قام په ډېر سیستماتیک ډول په شهادت برسېدل، خلک یې له ټولنیز عدالت څخه محروم ساتلي ول او اوس هم محروم ساتلي، پول پلچکونه، سړکونه په بمونو الوزېل کېدله. بل خصوص د پښتنو ځوانانو په ډېر بېرحمانه شکل په هر څانګر کې به په شهادت رسېدله. اوس هغه وخت هم په هغه د پاکستان حکومت به دا ادعاوې کولې او راضي به نه ول ګواکې د افغانستان خاوره په پاکستان په ضد استفاده کیږي او دا ادعا اوس هم کوي چې هغه ډله چې دوی ته سپورټوله او حمایت کوله چې اوس دوی حاکم شوي دي، اوس هم دا ادعا کوي. خو دا یو سیاسي، زه دوی خپل سیاسي موخې بولم. متاسفانه اصلي خبره دا ده چې پښتون قوم په هر ډګر کې، په هر سنګر کې ځپل شوی ده، ټکول شوی ده، قرباني ورکولې ده. حتی د ټولنیز عدالت سره کوزه پښتونخوا ده او برک پښتونخوا ده، که دواړو ملکو دواړو جایز پښتانه چې دي له ټولنیز عدالت څخه محروم پاتې شوي. پښتانه باید نور دا جرأت ځان ته ورکړي، په هر ډګر کې، په سیاسي ډګر کې، اجتماعي او ټولنیز ډګر کې باید دا جرأت ځان ته ورکړي، د ظلم په وړاندې، جهل په وړاندې. او عمر خیل صاحب تاسو فکر کوئ دغه تصور چې تاسو وایي نو دا په افغانستان کې پښتانه افغانان چې دي د اوسني واکمنانو په ضد پکار ده چې سیاسي مزاحمت په توګه خپل کړي، څنګه چې په پښتونخوا کې پښتون تحفظ مومنټ د انصاف غوښتنه کوي یا د ترهګرۍ خلاف چې کوم د پاکستان مشکوکه جګړه ده باغ اعتراض لري، دا په افغانستان کې فکر کوئ پکار دی د ولسي پاڅون په شکل کې؟ تورست ظلم زیاتی نه قوم پیژني نه سم پیژني، هیڅوک نه پیژني. هر چېرته چې ظلم وي، د ظلم په مقابل کې باید د حق ناره پورته شي او حق همیشه زور ده. هر چېرته باید د حق ناره پورته شي بالکل، او ځوانان باید دا جرأت ځان ته ورکړي د خپل ټولنیز عدالت څخه په مشروع ډول، په قانوني ډول دفاع وکړی شي. عمر خیل صاحب مننه. پروفیسر سراج